الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معزز قدرمندو محترم ورونو او خويندو، دا چې د روژې مبارکه میاشت شروع ده او په دې مبارکه میاشت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو سنت داو چې په نور وختونو کې نبی علیه الصلاة والسلام څومره سخاوت کاوه، څومره صدقه او خیراتونه یې کول، د روژې په مبارکه میاشت کې تر هغه زیات کوي او په دې مبارکه میاشت کې د سخاوت او د صدقاتو او د خیراتونو زیات اهتمام کوي. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته هم دا پکار ده چې په نور وختونو کې څه صدقات او خیراتونه کوي، د روژې په مبارکه میاشت کې به تر هغې زیات کوي او ډیر اهتمام به ورته کوي. هغه که پر خپل کوروالو باندې وي، که پر همسایګانو، ګاونډیانو، پړوسیانو باندې وي، نور رشتہ داران، خپل او خپلوان یا اقربا د هغې سره وي، فقرا وي، مستحقین وي، دی به خپله د هغې تلاش کوي، پیدا کوي به د هغې چې کم شي ته ضرورت و حاجت وي هغه به ورته پوره کوي، خپل صدقه او خیرات به ورسره کوي. ځکه دا نفلي عبادات د روژې مبارکې په میاشت کې د فرضي عباداتو په درجه ثواب لري. او دا شان عام مسلمانانو ته، خپلو اقرباو ته چې څومره یې په وسه وي، روژه ماتې برابرول یا نور د روژې چې کم حاجات و ضرورات وي د هغه انتظام ورته کول، دا ټول داسې ثوابونه لري چې لکه دا روژه چې د خپل نیولې وي، چا ته چې روژه مات برابر کړي الله تعالی دته دومره فضیلت او ثواب ورکوي لکه هغه روژه چې د نیولې وي. دته یو د خپل روژې ثواب سو، د صدقې ثواب سو، د هغه د روژې ثواب هم الله تعالی د سره شریکوي. او د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې دا راځي، ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس، نبی علیه الصلاة والسلام د تمام انسانیت اجود و سخی شخصیت و چې څومره صدقه او خیراتونه د کول. وکانا اجود ما یکون فی رمضان، نبی علیه الصلاة والسلام بیا تر هغه لا ډیر اجود و سخی و ډیر زیات صدقه او خیراتونه په روژه مبارک کول. کان جبریل علیه السلام یلقاه فی کل لیلة من رمضان یعرض علیه النبی صلی الله علیه وسلم القرآن، جبریل امین با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته هر شپه راتلی په روژه مبارکه کې نبی علیه الصلاة والسلام و هغه ته قرآن عظیم الشان وایه. فاذا لقيه جبریل کان اجود بالخیر، چې کله به جبریل علیه السلام ورسره ملاوېده نبی علیه الصلاة والسلام با ډیر زیات سخي و په خیر باندې، په صدقاتو باندې، په هدیو، په تحفو باندې، من الریح المرسله، تر تیز باد لا هم نبی علیه الصلاة والسلام په سخا کې تیز او ډیر زیات سخا یې کول او ډیر اهتمام یې ورته کاوه. مشکات المصابیح کې هم دا حدیث راځي په حواله باندې دا صحیح البخاری او صحیح مسلم هغوی دا نقل کړی. بعض محدثین دلته وایي چې دلته دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سخا مشابهت چې ورکول سو د ریح مرسله سره، د تیز باد، د تیز هوا سره، یو کمال او یو حکمت په دې کې دا دی، یو راز په دې کې دا دی چې تیز باد که د یخ وي او که د ګرمي وي هغه په کوټو باندې، په خونو باندې، په کمرو باندې ننوځي، نو هغه خونه هم یخه کې که ګرمې وي نو په خونه کې ګرمي جوړوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام داسې وو چې خپل خیر او خپل صدقه، خپل سخا دا یې دومره عامه کړې وه، دومره اهتمام یې د دې کوئ چې په ټوله علاقه کې به دی ګرځېدی یا به معلوماتو پوښتنه کوله
چې څوک به مستحقین و کم حاجت و ضرورت وي هغه به ورته پوره کوئ. نو پر کورو باندې، پر فقراو باندې، پر مسکینانو باندې هغه مبارک ګرځه دیالو ته به ورتلی، د هغې معلوماتونه به اخیستل، د هغې حاجات به یې پوره کول. نو باید د نبي علیه الصلاة والسلام دغه سنت د دو هر امتي را ژوندی کړي، هغه که زنانه وي هغه که مردانه وي، چې څومره یې وس وي او په څه طریقه یې وس وي تر مسلمانه خیر رسولی سي، هغه د روژې مبارکې په میاشت کې ورسوي، ځکه په دې کې نفلي عبادات هغه د فرضي عباداتو په درجه ثواب لري، او دا میاشت د برکت ده. نور به الله تعالی دوی په مال کې، دوی په کورونه کې برکات واچوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.